د پوهنې وزارت د نصاب او مسلکي ودې رئیس مزار شریف ښار ته په یوه سفر کې د دغه وزارت د مسلکي ودې تر چتر لاندې د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د بیا پیل خبر ورکړ. نوموړي ویل چې د پوهنې په برخه کې د خدمتونو د ښه والي په موخه یې 4225 تنه مسلکي کسان په دې څانګه کې ګمارلي دي. امارت دا تصمیم ونیو چې په نامه د انکشاف مسلکي معلمین باندې دا تربیه معلم بیرته بیا احیا کو تر څو زموږ بچیان د ولس بچیان ښه سالمه استفاده ورنه وکړي. نو بنا په دې باندې د هر ولایت کې موږ 15 کسان چې 15 رشتې موږ لرو نو موږ استادان ورکړي دي چې دا به خلاف رشته کسان د ټیټه سویې استادان هغه ته به آموزش ورکوي 2 کلن. همدا قسم په هر حوزه کې په هر ولسوالۍ کې موږ اته کسان انتخاب کړي دي په نوي تشکیل کې چې په ټول افغانستان کې به انشاءالله موږ 4225 کسان استخداموو. ما و شما در بهترین خدمت قرار داریم. تعلیم و تربیه سرنوشت سازی یک ملت است. تعلیم و تربیه اساس و ترقی و کامیابی همه ملت است. مسئولیتی که خود ما و شما به دوش داریم این نعمت خیلی بزرگ و دشوار و قوی است. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت د مسلکي پراختیا ریاست یو شمېر پخواني کارکوونکي د اسلامي امارت دغه اقدام ستایي او په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د فعالیت بیا پیلول مهم بولي. تربیه معلم واقعا باید فعال شود. معلم درست تعلیم گرفته شود. معلم واقعی برای معلمی که به جامعه خدمت بکنه، به اولاد مردم خدمت بکنه، سویه اطفال بلند ببره. استادایی که در تربیه معلم سالیان متمادی زحمت کشیدن و تقریبا در یک عالم بی سرنوشتی به سر می بردن که امروز واقعا این جلسه یک نوید خوب برای از اونا داد که شما بی سرنوشت نیستین، من بعد قویتر و با برنامه‌های خوبتر شما دوباره به کارتون آغاز می‌کنید که او عبارت از انکشاف مسلکی می باشد. د یادولو وړ ده چې د پخواني نظام په پای ته رسیدو سره د ښوونکو د روزنې مرکزونه د ځینو دلایلو له امله وتړل شول او د محصلینو جذب پکې ودرېده. خو اوس د اسلامي امارت په راتګ سره دغه مرکزونه د لا زیاتو نوښتونو سره یو ځل بیا په فعالیت پیل کوي.